عثمان خانه څه کوي دی پریشانه ناستې ګران یاره ترک خانه د روزې ته ډېر غړي وتلی دي. ولې یاره دا خو دونه ښایسته په خونکي کې ده چې بالا بدې شي. یاره تېره ورځ ستا په یاد ده څنګه په خونکي کې وه. زه یو ورځ ډېر بد تږی ومه کور ته را روان ومه د کور مخ ته مې کوچنی زوی ولاړ دی. ما ورته ویل مال پلار چیرې دی. دا زموږ د ما څو ورځې ولیدې چې په پښتو یې راسه زما پښتو زده ده اردو مې نه دی زده. ځم اوس به عثمان پیدا کوم په عثمان به یې وایه. عثمانه یاره عثمانه دا یوه اردو خط راستولی دی زما اردو خط نه دی زده. دا خو ته راته وایه دا چیش لیکلي. یاره پیرکه خوا مه بدوه زما په خوله کې ولکه اردو خوند کوي. ولې ژاړې؟ ترک خاله زما دا خیال و چې دا نجلۍ زما په عشق کې لیونۍ ده. نو بیا هغه چې زه په خبر سوم دا د کوچنیوالي څه لیونۍ ده. که روان یو بازار ته هلته به یو شناخته ته سره دغه خیر ترکه څه کوې چې روان یې؟ یاره عثمان خانه دا زما ورور چې دی په ښار کې ناولده دی. نو ما ویل بوبه ځم د شناخته سره به یې په کار اخته کړم د اختره پوهېږې. یوه غلطي چې ونه کړې دا چې پر کار لګیا نه کړې. ولې نو څه په وکړم؟ ته دی وکړه تر لوی اختره دا سړی ډوډۍ ورکوه د لوی اختره بعد په ښه بیه خرڅېږي. څه دې ځای جوړ کړې دا دوی نه په توګه چلا قسمت خیلی خیره یا نزدک 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 خواته موبایل ته وګوره اودیو وډو تاسو ماته هم ګوري. او والله عثمان خانه ګرمي سوه ډېر. ومې پېژندلې چې هر څو په سترګه مخ پټ کړې ومې پېژندلې ته چودی به م نه وپېژنې. عثمانه دا څوک وه د چا لور وه ده؟ دغه ما ولکه پېژندلې ده چکر یې ورخرابومه ګرده لار به دا سوچ کړي چې دا څوک زه یې وپېژندلم. دې خرابول ما ونیزه په ما باندې پیریان راغلي دي. لکه عثمان نه دی پروت. ما خیال بیا وشو څه و دې ته وده زه ټلیفون وکړم. الو ګیرا باره ځوان دفتر له مه کوئ گہرا بھائی سوچی بیلنس راسیے. नाजरीन यहाँ पे एक पठान बैठा हुआ है मैं इसे एक सवाल पूछता हुआ हमारा साथ. खान साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आप जवाब दे सकेंगे या नहीं? बिल्कुल पूछो. सवाल ये है कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं तो आप 4 शादियां करोगी या नहीं? आप 4 करोड़ अपने पास रखो 4 लड़कियां मुझे दे दो शादी मैं खुद करूंगा. आप घर के बिल्कुल नहीं नहीं दे दो खाली. خیر ترکه ولې رایله شوې؟ یا عثمان خانه دا کمیس رایله شو. نو ښه په کمیس کې څوک و؟ په کمیس کې زه ولم. خوش خو نه شوې؟ یا بچا یم کمیس و